د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور ته په غبرګون کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. ښاغلي مجاهد یو ځل بیا له امریکا او نورو غربي هیوادونو غوښتي چې په نورو دی خپل غربي کلتور نه تحمیلوي. د اسلامي امارت ویان په یو ویډیوي کلیپ کې چې ملي ټلویزیون خپور کړی زیاته کړي چې د افغانستان خلک ټول مسلمانان دي او حقوق یې د اسلامی شریعت له مخې معلوم او ورکړل شوي دي. مردم افغانستان مسلمان هستند، حقوقشان هم در مدار شریعت اسلامی تعریف میشه و اما حقوق برشان داده میشه. یکی آمریکا و کدام کشور دیگری غربی از حقوق حرف میزنه و آنها باید فرهنگ غربی را بالای کشورهای دیگر تحمیل نکنند و چیزی که در آمریکا به نام حقوق تعریف میشه شاید در افغانستان نیست. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم امریکایي چارواکو او بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ادعاوې کړي، خو د اسلامي امارت له لوري تل بې بنسټه او تورونه بلل شوي دي.